تور تیل او د غاښو کریم سره خپل کوتک په 3 ورځو کې 3 انچه غټ کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وفتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غوړي نشان ووهئ. مننه. په 3 ورځو کې څنګه خپل کوتک 3 انچه غټ کړو. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. که غواړئ چې په 3 ورځو کې او هره ورځ کې 1 انچ خپل کوتک غټ کړئ نو کولی شئ دغه نسخه استعمال کړئ. د غاښو کریم او تورو تیلو سره تاسو څنګه کولی شئ خپل کوتک غټ کړئ. دا په دې معنا نه ده چې یو انسان دې غټ کوتک ولري او هغه د میرمنه هم زر انزال کړي او خوشحاله دې کړي، بلکې دا په دې معنا هم ده که چېرته یو انسان کوتک وړوکی وي نو کولی شي میرمن ته پېښتلا ورکړي او هغه خوشحاله کړي. خو راځم د اصلي مطلب ته چې تاسو څنګه کولی شئ په 3 ورځو کې خپل کوتک 3 انچه غټ کړئ. تاسو کولی شئ د غاښو کریم او تور تیل واخلئ، دا سره مکس کړئ. د جوړولو طریقه یې داسې ده چې د ضرورت په اندازه تاسو کولی شئ د غاښو کریم راواخلئ او یو پلیټ کې واچوئ او دې سره تاسو تور تیل هم واچوئ او مکس کړئ. تر دې اندازې تاسو مکس کړئ چې یو تر بله سره معلوم نه شي. لږ وروسته تاسو کولی شئ یو لیمو راواخلئ او زړې یې ترې لرې کړئ او دا ورسره ګډ کړئ. یعنې یو لیمو تاسو یو ترازه یا یو پله تاسو په دې کې نسخه کې مکس کړئ. لږ وروسته تاسو دا راواخلئ چې کله مو کوروالی کوو د کوروالی پر وخت تاسو کولی شئ 10 منټه خپل کوتک پرې مساج کړئ. هره شپه کولی شئ تاسو په دغه طریقه نسخه جوړه کړئ. د ګولۍ سپری او د ټابلیټونو څخه تاسو تیر شئ. دغه نسخه کور کې جوړه کړئ. ستاسو جنسي باور به دومره زیات شي چې هیڅ به د انزال مودې باندې نه پوهیږئ چې زه ولې نه انزال کېږم. میرمن به هره شپه انزال کوئ او په خپله به دومره زر نه انزال کېږئ. یعنې دومره بهترینه نسخه ده چې هر ټیم کولی شئ استعمال کړئ بغیر له کوم تاوان او کوم ضرر. یعنې کولی شئ تاسو په خپل کوتک تر 10 دقیقو پورې دا ووهئ او د انزال موده مو ډېره راښکته کړئ. په دې باره کې ما یو مخکې بله ویډیو هم جوړه کړې وه چې دا د هغې سره مختلفه یا ډفرنټ ده. کولی شئ ستاسو جنسي پاور ډېر زر کنټرول کړي او ستاسو میرمنې ته خوشحالي ور په برخه کړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې نسخه په دې طریقه جوړه کړئ. تور تیل او د هغه ترڅنګ تاسو کولی شئ د هغه ترڅنګ لیمو او د غاښو کریم راواخلئ، دې سره مکس کړئ او په خپل کوتک کې تر 10 منټه پورې د کوروالي نه مخکې نیم ساعت ووهئ او په ګرمو اوبو یې ومینځئ او بیا یې پاک کړئ او بیا د خیر کار ته شروع وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.